تېرې هغه ورځ دې ایډوکیټ صاحب یو خبره وکړه د جمهوریت ولې ونه شو نو ما ورته یو بوټی راویستو مې دا بوټی ما راویستو یاو مې خو ښکلی لګېدلی و یاو لګېدلی و مې دا زه بیا خو ما 3 ورځې پس مې بیا ګورو چې جړې کړي دي که نه نو مې چې 3 ورځې پس راشو بیا راوباسو نو مې چې بیا 3 ورځې پس راځو نو مې دی به وچي ګوره ونه هغې میوه کوي چې هغه سر پتې نه لګي چې د کوم ځای نه به تار راوباسي نو چې موږ جمهوریت بیا راوباسو په ډاګه راولو نو د دې وطن کې هغه میچورټي را نه لکه نه ګوره په دې لنډ وخت کې ته وګوره ضیاءالحق راغی چې موږ ځوانانو ضیاءالحق راغی وایي زه دلته اسلامي نظام راولم عمل به په اسلام ټیک کړي ضیاءالحق نه پس چې کوم دی نو بیا مشرف راغی وایي زه انلایټنډ ماډریشن پکار دی په دې به عمل ټیک کړي بیا نواز شریف راغی ملک سنوارو پیسې ورکوي قرض اتارو ملک سنوارو بیا پیر عمران خان راغی زه نوی پاکستان جوړوم او زه به د ګورنر اوسنونه چې کوم دی نو یونسکای جوړوم زه به کرپشن ختموم او زه به دا کوم دا لیبارټي ده او د اقتدار دپاره په نمبر خلک راځي کله پوجیان راځي وایي موږ یې سمو او کله هغوی ځان له څوک سړی وګوري وایي راشه اوس زموږ په ځای ته راشه دا خلک دوکه کلک چې دا به دقسې روانې یو اخري سوال ایډوکیټ صاحب تاسو څه وایي چې کام دوسته تحریکونه په دې ناکام نه شو چې دې مسلسل د نواز شریف مرسته وکړه که هغه د بلوچستان کام دوست او چې دې د نواز شریف مرسته مسلسل وکړه او د کام دوستۍ هغه میدان کې ګډوډ شو زه درته دا خبره کوم زه خپله د عوامي نیشنل پارټۍ د مرکزي کمیټۍ ممبر یم بلکل او زه برملا دا خبره کوم اوس یم په خپل فورمز مې هم کړی اوس یم کوم چې پښتانه په دې پاکستان په ریاست کې د ټولو نه مالدار او شتمن خلک چې دی دا پښتانه دي ځکه چې خدای ولې ډېر مالدار او شتمن وطن ورکړی زموږ مسله دا ده چې زموږ یو بل نه خوښ یعنې حالانکې وطن خدای پاک د طرف خدای پاک موږ ته ډېر په درانه سترګه کتلي موږ له هر څه راکړي دي خو که ګناه دی په موږ کې دی زموږ دا کار بغیر د اتفاق نه نه کېږي که د جنوب نه والې تر دې شماله پورې دا ټول پښتانه چې یو موږ لږ نه یو ښه ډېر یو که دا موږ راپاڅېدو جنوبي پښتونخوا قبایلي سیمه دا موږ دا ټول موږ راپاڅېدو زموږ 2 خبرې وي پاکستان موږ ورانه و نه زموږ 3 خبرې لومړنۍ خبره زموږ د آیډنټیټي ده ګوره موږ سره دا زیاتې کوي که نه چې موږ عوامي نیشنل پارټي قرارداد ورکړ پاکستان پیپلز پارټۍ زرداري موږ سره حمایت وکړو د صوبې د بدلولو نو پنجابیانو پکې دا وایي چې دا پښتونخوا نه ده پکې ډېر پکې خیبر واچي خیبر ډېر واچي دا نوم اوږد شي چې دا د NWFP په ځای KPK شي که دا پښتونخوا وی نو هر چا به راته پښتونخوا وي اوس راته څه وایي اوس راته KPK زرداري ورته چېرې خیبر پښتونخوا نه دي هغه نه وایي ورته دا نواز شریف ډېر بغضي سړی دی او هغه د پښتنو ډېر لوی دشمن دی موږ یو خپل دا آیډنټیفیکیشن غواړو خپل ملي شناخت غواړو په پاکستان دویم دا چې موږ له خدای پاک سره کړي په هغې خپل اختیار غواړو چې په پنجاب غنم پیدا کوي نو پنجاب کې کات د غنمو چرې نه راغلی زه بجلي پیدا کوم دلته ولې لوډ شیډینګ دی دا کات دی که نه لوډ شیډینګ کات ته وایي اوس دا دی چې یو په خپلو وسایلو خپل اختیار غواړو نو موږ په خپلو وسایلو غواړو خپل اختیار او درېیم دا دی چې دا پردی جنګ زموږ وطن ته راوړی دی او زموږ تباهي او جنګ پردی دی زموږ سره هېڅ تعلق نشته او دا د پاکستان جنګ دی او د اسلام جنګ دی نو دا پاکستان او اسلام صرف په پښتنو کې دا په پنجاب کې نشته زما د پېښور په پولیس لاین کې دماکه کېږي نو اسلام آباد کې هم یو پولیس لاین شته که نه هغې کې هم یو جومات شته په هغې کې ولې دماکه نه چې زما پولیس والا دلته ولیدي اسپیګان او اسپیګان مړېږي نو په دې اټک کې ولې پولیس والا څوک نه ولیدي په دې پنډای کې ولې نه ولیدي چې زما په جلسه کې د جمعیت العلماء اسلام په جلسه کې باجوړ کې دماکه کېږي نو د مریم نواز په جلسه کې په لاهور کې ولې دماکه نه بدامني ده خو پکار دی چې بیا په ټول پاکستان کې یا زما د وطن دغه وطن برخه نه ده دا برخه نه ده موږ پاکستانیان نه یو
موږ له درېیمه خبره د امن ده چې موږ امن موږ له پکار دی ځکه چې د بد امنۍ د لاسه دلته نه خلک تښتي کارخانې بندې شوې کاروباري خلک دلته نه تښتي دا زموږ دپاره ډېر امن زموږ دپاره ډېر لوی ضروري دی د دریو خبرو دپاره زه تاسو دا خبره کوم چې قام دوسته او ملتپاله سوره پاټۍ دي بالکل بالکل دی په دې دریو خبرو باندې هم یو ځای شو په ایماندارۍ سره نو زه تاسو ته دا خبره کوم چې د پنډۍ او د اسلام آباد واکداران به راځي او د دوی په حقوق به ناست بالکل حق به ملاو شي حق به ملاو شي بیا دا ځکه چې نن سبا دنیا چې ده نو دنیا د ظلم خلاف ده او سوشل میډیا ده میډیا ده ټوله دنیا به راپاسي چې موږ چې وایي 15 کاله وشو چې تاسو موږ راګیر کړي یو او جنازې راله په بمونو الوزوئ په سکولونو را حملې کوي په سکول چې د حمله شوې د دنیا په تاریخ کې 148 ماشومان زموږ په آرمي پبلک سکول کې په یو ورځ باندې شهیدان شو دا چېرته د دنیا په تاریخ کې چا سره شوي او کوم ځای وشو د کور کمانډر او د وزیر اعلی او د گورنر د کور مخې ته په ورځ رڼا او تر نن تاریخه پورې 10 کال وشو 2014 کې شو اوس 2024 دی تر نن تاریخ پته نه لګي چې دا ماشومان زموږ چا ووژل دا درې خبرې دي او موږ له پکار دي زما دا مطالبه ده ستاسو په دې دغه والي سره صحیح دی زه خپل مشرانو ته هم دا وایم ویلي مې هم دي او نورو ته هم دا وایم چې په خدای په خاطر په موږ رحم وکړئ یو شی کینې د دې دریو خبرو دپاره خبره وکړئ چې موږ خپل شناخت غواړو موږ پښتانه یو زموږ د صوبې وطن نوم پښتونخوا دی خیبر زموږ شان دی زموږ تاریخ دی خو دا سره پنجابیانو ځکه لګولی چې دا اوږده وي چې دا ایبریویشن نه دی راشي پښتون نسل چې چېرته اوسي د هغې وطن نوم پښتونخوا دی دویم دا دی که نه چې موږ له خدای سره کړي دي نو ستاسو چې په خپلو وسایلو خپل اختیار دی نو موږ د په خپلو وسایلو بجلي موږ پیدا کوو تاسو وابډا اوس په لاهور کې جوړ کړی تیل موږ پیدا کوو پټرول په کرک کې او په شکردره کې او د هغې ریفاینري پاټک کې ده ویش تاسو کوئ ریفاینري به دلته صفا کولو له راځي دا ټولې خبرې دا چې دا هر پښتون ته اپیلیبل خبرې که هغه په نیشنل پارټۍ کې دی او که نه دی که هغه په پښتونخوا ملي پارټۍ کې دی او که نه دی که هغه په پي ټي ایم کې دی او که نه دی که هغه په ان ډي ایم کې دی او که هغه په جماعت اسلامي کې دی که هغه په مسلم لیګ کې دی چې پښتون دی نو دا درې خبرې هغه ته اپیل کوي که مشران طریقې ځوانانو ته درې خبرې اپیل کوي چې بھائی خپل ملي شناخت په پاکستان کې دننه په خپلو وسایلو خپل اختیار او په خپله خاوره امن دا پکار ده چې دې ته مباحثه چې ده ډېره قیمتي وه او ډېره زده کړه چې موږ وکړه او د اجمل بابا د نظم اخري شعر دی چې په خپله خاوره خپل اختیار جنت دی ګنې د دغه لیونتوب په نامه که نار وی نار که دار وی دار جنت او اجمل بابا په افغانستان کې په 2006 کې یو شعر ویلی و که هغه هم دلته ونه وایم نو کمې به یې پکې چې زما د بابا کور او رور به خدای که یو سلا شي زما د بابا کور او رور به خدای که یو سلا شي د وینو په دې ډنډ کې به یو نوی ګل پیدا شي نو خدای دې کړي چې زمونږ دا بدحالي دا پښتانه د دغې د وجې را یوځای شي او دا مسلې حل شي او لالا چې څنګه خبره وکړه د اجمل بابا نه پس دی باندې پښتانه راټولېږي او ډېره قیمتي خبره وکړه چې زموږ ټول پښتانه دی نورې خبرې دي پرېږدي دا چې کومې شریکې زمونږ خبرې دي دا د دې د روښانه مستقبل ضمانت دی چې زمونږ د شناختي زمونږ په وسایلو کې د زمونږ جایزه برخه چې کوم آیین منلې ده هر څه منلې ده دا آیین مطابق ده او دا مونږ ته ملاو شي او د وطن کې امن راشي چې څنګه امن په اسلام آباد کې دی پکار دی چې د پاکستان په هر ټوټه کې دغه امني او که امن نه نو ګناهګار دغه اختیارمند دي بالکل او پښتنو له په دې خبره یو ځای کېدل پکار دي نو زمونږ د روښانه سبا لپاره دا ضمانت دی ایډوکیټ صاحب خدای دې تل آباد او خوشحاله لره او خدای دې ثواب وکړه مونږ راغلي تپوس لو خو مونږ وایو چې د تپوس هم د قوم لپاره قیمتي کو چې دا قوم پوه شي او دې کې بیداري راشي او دا خبره هغه ورځ ما کړې وه دنیا کې دوه قسمه خلک یو ته آزاد وي او بل ته غلام وي آزاد غي چې د خپل حق تپوس کولی شي او غلام غي چې سره ټیټ کړي او بل څوک شری د سارو په شان نو کومه وایو چې موږ آزاد یو نو پکار دي چې موږ د جایز حقونو تپوس کو دی له یو شو خدایم تل خوشاله و آباد لره ډېر ډېر مهرباني